الرحمن الرحیم ډیره شکریہ ډیره مهرباني چې تاسو په شارټ نوټس باندې راغلئ زموږ سره په دې میډیا کې په دې پریس کانفرنس کې حصہ واخیسته بیګا تاسو ته ټول ته پته لګېدلې وي د سوشل میډیا په ذریعه باندې چې دلته په سلیم خان کې موږ سره یو ماشوم و د چا 5-6 سال عمر یو علي بانو هغه ډېره په بېدردۍ سره قتل شوی و څنګه چې د هغې اطلاع وشوه زموږ ډي پي او صاحب کیپټن ریټایر نجم حسن صاحب فوري طور باندې موقع ته راغی او په موقع باندې د آی جي پي صاحب او د آر بي او صاحب په هدایاتو باندې سپیشل ټیم جوړ کړو چې په هغې ټیم کې اس پي انویسټیګیشن ثوابي خان خیل ډي اس پي ثوابي جواد خان اس ایچ او ثوابي عجب خان قراني هغه شان ډي اس بي انچارج امیر خان ورسره نور عمله په ټیم کې شامله کړه د لاش برآمد کېدو نه بعد ټیم چې دی نو ټوله شپه محنت وکړو په ټکنیکل طریقو باندې لګیا وو او د الله تعالی په فضل سره او په دغه سره هغې کې موږ ته کامیابي میلاو شوه د کامیابۍ په نتیجه کې موږ اصل ملزم ته ورسېدو هغه اصل ملزم موږ ګرفتار کړو او هلته چې په موقع باندې هغه موږ سر سره انټروګیټ کړو نو د هغه په نشاندهۍ باندې هلته حجره کې چې کوم هغه ناک و چاقو هغه موږ برآمد کړه چې په هغې باندې سټیل اوسه پورې په هغې باندې هغه وینه لګېدلې ده کوم چې د ماشومې ده بیا د هغه په پوینټیشن باندې موږ ولګېدو هغه کپړې موږ د هغه د کور نه برآمد کړي خو هغه کپړې هغه وینځلې شوې وې د هغې باوجود د هغه وینځلو کپړو باندې هغه داغونه سټیل اوس هم موجود دي چې کوم د هغې د ماشوم د وینو یا د هغې د دنه چې کوم هغه منی ټایپ هغه دغه وتې دي نو هغه موږ برآمد کړي ملزم ستاسو بالکل زموږ په بیک باندې باندې موجود دی باقاعده پراپر طریقې سره یې کنفیشن وکړو د پولیس د وړاندې چې واقعي د ماشومه چې دا لوبو ته راوتې وه او ما په خوله باندې ورله لاس کېښود کمرې ته مې دننه کړه او کوشش دوی کوو چې یاره دا ورسره وشي خو هغې ځان نه ورکوو د ځان ورکولو نه بعد چون کېدی به چې دی به اوس کور ته ځي او دا به حل وي نو بس چاقو ورته ده راواغېسته او په هغې باندې اول یې په خېټه باندې پرې ګزار کړو او بیا ولې په دې مرۍ باندې ګزارونه وکړو چې د هغې په نتیجه کې د هغې نه ډېر زیات بلیډینګ وشو او هغه په موقع باندې ایکسپایر شو څنګه ممکن شو چې تاسو دلته چې نن ملزم ته ورسوئ چونکې زموږ ډي پي او صاحب چې دی هغه په ډېر ډسټرکټس کې ایز ا ډسټرکټ پولیس افیسر هم پاتې دی ډېره زیاته وسیع تجربه ده نو څنګه چې هغه موقع ته راغی نو هغه موږ ته یو دوه درې داسې یو ټاسکینګ راکړو یو ټارګېټ یې راکړې چېرې دا شی چې دی دا انټرنل دی دا ایکسټرنل نه دی او دا سیس چې دی نو دا د سیکشوال دغه دپاره شوی دی نو تاسو په دې انګل باندې کار وکړئ په هغه انګل باندې موږ ډیمانډ جوړ کړو په هغه انګل باندې موږ کار شروع کړو او چې کار هم شروع کړو موږ ټارګېټ ته ورسېدو نو ټارګېټ موږ تر هغې پورې نه اوچتو تر څو پورې چې موږ 100% کنفرم شوي نه نو بیا چې موږ نن 100% کنفرم شو چې هم دا زموږ ټارګېټ دی هغه موږ اوچت کړو چې هغه موږ انټروګیټ کړو هغه بالکل کنفیس کړه بیا د هغه په نشاندهۍ باندې موږ په هغه حجره کې هغه چاقو برآمد کړو د هغه په نشاندهۍ باندې موږ د هغه د کور نه هغه کپړې برآمد کړې